dear students, welcome again. This is easy English and Pashto English program and it's A-22nd lesson. تاسو ټول د خرغلاس وایم نن د A برخې دوشتم درس دی په اسانه انګلیسي زده کړه کې چې دا اسانه انګلیسي زده کړه موږ ټول په پښتو ژبه باندې تدریسو. نن زموږ د A برخې دوشتم درس دی په A برخې کې لومړنی پارت زموږ د ګرامر دی. یعنی ګرامر کې موږ بحث نن چې کوو هغه په کمپلیمنٹ باندې کوو. په تېرو ساعتونو کې موږ د سبجیکټ او ابجیکټ په اړه بحث کړی و. دغه د جملې او جوړښتیزې برخې دي. نن راځو دغه برخه کمپلیمنٹ چې دا هم د جملې یو برخه ده، یو پارټ دی، له هغه نه بحث کوو. کمپلیمنٹ موږ ورډلی چې معنا کوو کمپلیمنٹ په خپله پوره کوونکي ته وایي. پوره کوونکی یا تکمیلونکی، هغه څه چې یو څه تکمیلوي هغه ته کمپلیمنٹ وایي. لکه موږ وایو کمپلیټینګ چې ترسره کوي. تعریف یې داسې کوو کمپلیمنٹ از ا ورډ، وایي کمپلیمنٹ از ا ورډ دی یا یو ورډ دی اور ګروپ اف ورډز یا یو څو کلماتو مجموعه ده. ګورئ زده کوئ چې کمپلیمنٹ شاید یوه کلمه راشي او یا د یو کلماتو مجموعه واک ته راشي. that completes the meaning and formation of sentence. دا څه کار کوي؟ that completes the meaning information of sentence. وایي دغه کمپلیمنٹ یا تکمیلونکې دا یو کلمه ده یا د کلمات مجموعه ده کوم چې د دې لپاره کارېږي تر څو دغه د جملې په جوړښت کې او یا د جملې په معنا کې څنګه کېږي پورووالی راولي. یعنې دغه کمپلیمنٹ موږ سره مرسته کوي چې یو جمله پوره کړو. لکه څه معنا؟ مثلا وایو مثال راغلی دی I want to become a doctor in the future. زه غواړم په یو راتلونکي کې ډاکټر شم. اصل کې دا سبجیکټ دی، want ورب دی، دا انفینیټیو دی. همدلته خبره خلاصه شوه. a doctor in the future دغه ټول موږ سره څنګه دی؟ کمپلیمنٹ دی. یعنی دغه موږ سره مرسته کوي تر څو په یو جمله کې څنګه وکړو، یو دغه جملې کې دغه فارمیشن چې دی، دغه د جملې معنا چې دی، دا څنګه کړو، دا موږ پوره کړو. سو I want to become a doctor in the future. نو دغه doctor in the future په دې کې چې دی په تکمیلونکی دی. موږ تېر ځل ابجیکټ ویلی و چې ابجیکټ هم یو څه دغې ته ورته و. زیات خلک په دغه کې کنفیوز کېږي، زیات شاګردان چې دغه ابجیکټ او کمپلیمنٹ څه فرق سره لري. د هغوی ډفرنس ته راځو. د هغوی فرق سره دا دی کمپلیمنٹ په خپله تکمیلونکي ته وایي، تکمیلونکي او ابجیکټ څه ته وایي؟ مفعول ته وایي. یعنی دا د جملې یوازې مفهوم او معنا سره تکمیلوي. ابجیکټ بیا داسې دی چې په ده باندې یو عمل ترسره کېږي. ګوري کمپلیټس د مینینګ، معنا پوره کوي. د څه شي معنا پوره کوي؟ د یوې جملې معنا پوره کوي. مګر دا اټ ریسیوز ان اکشن، دا عمل اخلي. یعنی په دې معنی چې عمل به په ده باندې ترسره کېږي. ګورئ I want to become a doctor in the future. زه غواړم په راتلونکي کې ډاکټر شم. په دې کې وګورئ په راتلونکي کې ډاکټر کېږم، مګر داسې څوک نشته چې هغه باندې عمل وارد شوی دی. ګورئ مثلا موږ یو بل مثال وایو، داسې وایو مثلا چې I hit the ball. I hit the ball. او یا مثلا وایو چې وایو مثلا چې I go to school. I hit the ball معنا ما بال وهو I go to school، زه ښوونځي ته ځم. دلته وګورئ دا د بال چې کوم دی دا عمل دا هیټ په چا ترسره شوی؟ بال باندې ترسره شوی. یعنې بال چې دی یو عمل په ده باندې وارد شوی دی. I go to school، زه ښوونځي ته ځم، صحیح ده، زه ښوونځي ته لاړ شم، مګر دغه ښوونځی چې کوم دی په ده باندې یو عمل نه واردېږي، فقط زه ورته ځم. بال خو حل کېږي، مګر ښوونځي ته موږ تګ کوو، هغه ته مثلا په هغه باندې یو عمل نه واردېږي. یا ساده I hit the ball، زه بال وهم. ساده I am happy. I am happy، زه خوشحاله یم. دلته وګورئ دغه happy کلمه چې راغلې ده دلته خو دا د جملې په پای کې راغلې ده. ابجیکټ دی، زه خوشحاله یم، نه ابجیکټ نه دی، ځکه چې عمل په ده باندې نه دی ترسره شوی. نو څه شی دی؟ کمپلیمنٹ دی. ساده کمپلیمنٹ هغې ته وایي چې د جملې موږ ته معنا څرګنده کړي، په ده باندې عمل ترسره شي او په عمل په ده باندې ترسره نه شي، هغه ته کمپلیمنٹ وایي. مګر ابجیکټ دې ته وایي چې دا په جملو معنا پوره کړي، مګر په ده باندې یو عمل ترسره شي. یعنې دا یو عمل واخلي او یو عمل په ده باندې وارد شي. که په ده باندې عمل وارد نه شي، په دغه وخت کې دغه ابجیکټ نه دی. ساده موږ ویلی شو اټ کین بي ابجیکټ. دا کمپلیمنٹ کېدلی شي دا داسې ابجیکټ په خپله د دې کمپلیمنٹ نه لاندې راشي، یعنې د دغه په عنوان لاندې راشي، ځکه کمپلیمنٹ په ټوله کې دی، بیا په دې کې بعضې ابجیکټ دی او بعضې ابجیکټ نه دي. مثلا وګورئ I hit the ball، زه بال وهم. دا د بال په ټوله کې کمپلیمنٹ دی. ولې کمپلیمنٹ دی؟ ځکه د جملې معنا یې څرګنده کړې ده. همدارنګه هم ابجیکټ دی او هم څه دی؟ کمپلیمنٹ دی. دواړه دی دا بال. مګر که دلته وګورو I am happy، زه خوشحاله یم، دلته دا کمپلیمنٹ دی خو
ابجیکټ نشي کېدلی. سو د دغې وجې نه موږ ویلی شو چې هر ابجیکټ چې دی کمپلیمنټ کېدلی شي مګر هر کمپلیمنټ ابجیکټ نشي کېدلی. دغې سره فرق و. په جمله کې موږ سبجیکټ راغلو چې عمل یې ترسره کوو، ابجیکټ راغلی چې په هغه باندې عمل ترسره کېدو، ورب راغلی چې هغه په خپله عمل و. کمپلیمنټ به یې دې ته وایي چې دغه د فاعل فعل مفعول او دغې ټولو مجموعه چې کله راشي په دغه کې جملو کې بعضې کلمات بعضې مسنګ شیان راځي، دغې لپاره کارېږي تر څو د هغې معنا پوره کړو. راځو پریډیکیټ یا خبر ته. یو موږ مبتدا لرو یا خبر لرو. دغه فاعل چې کوم راځي دا د مبتدا په برخه کې راځي چې دغلته مثلا یو څوک موږ ذکر کوو. بیا پریډیکیټ د دې لپاره کارېږي تر څو دغه مبتدا یعنې دغه کوم فاعل چې راغلی دغې په اړه موږ ته څنګه ووایي معلومات راته څرګند کړي. مثلا everything mentioned about the subject is called predicate. everything mentioned about the subject is called predicate. یعنې معنا دا شوله چې هر څه چې د سبجیکټ په اړه ذکر شوي وي دغې ته څه ویلی شي پریډیکیټ ورته ویلی شي. مثلا وایم I am going to school، زه ښوونځي ته ځم. he is going to school، دا ښوونځي ته ځي. وګورئ سبجیکټ په دې کې he دی، صحیح ده. دا is going to school چې څه راغلی دی دغه د سبجیکټ نه پرته دغې ټول ته څه ویلی شي پریډیکیټ ویلی شي. په دې پریډیکیټ کې بیا ابجیکټ هم راتللی شي او په دې پریډیکیټ کې بیا کمپلیمنټ هم راتللی شي. so simply they all were the parts of the سنټنس. ګورې اول موږ د ډېر مشخص پارټ نه شروع وکړه، ابجیکټ نه بحث وکړو، ابجیکټ پسې راغلو د کمپلیمنټ نه بحث وکړو، کمپلیمنټ نه راغلو موږ د پریډیکیټ نه بحث وکړو. په خپله دغه ابجیکټ په کمپلیمنټ کې شاملېږي او دا کمپلیمنټ په څه کې شاملېږي پریډیکیټ کې. دغه پریډیکیټ کې د ابجیکټ او کمپلیمنټ موږ دواړه څنګه کولی شو شاملولی شو. so simply these all were the parts of the sentences. thank you very much. That was the first part of the A-22nd lesson. let's go to our second part. Coming towards follow me. Directions east, west, north, south, northeast, eastern, western. Directions east, west, north, south, northeast, eastern and western. Coming to its meaning, directions mana د لوري طرفونه. ډایرکشن په خپل څه ته وایي لوري طرفونه. دا لاندې ټول لغتونه چې راځي دا د ډایرکشن عنوان لاندې راځي. ایست mana د ختیځ. For example, to the east of our house there is a university. زمونږ د کور ختیځې خواته دلته څنګه دی یو پوهنتون دی. west mana د لویدیځ. For example, look to the west side. لویدیځ طرف ته وګوره. the sun it goes down on the east side. لغه لمر چې کوم دی دا goes belly up یا ښکته کېږي په کوم طرف باندې د لویدیځ په طرف باندې. north mana د شمال. For example, that to the north of the Kunar province there is the Iran, or you can say there is Tajikistan. South mana the Junub. Simply the same examples you can make that in the south side of the university there is another campus by the name of the complex university. Northeast mana the شمال ختیځ. یعنی دا چې شمال اوسي او ختیځ اوسي، دا چې ختیځ اوسي او شمال د هغوی دغې منځ ته څه ویلی شي نارت ایسټ ورته ویلی شي. ایسټرن ویلی شي شرقي یا هغه څه چې ختیځ طرف ته پراته وي. For example, the eastern provinces شرقي ولایتونه. ویسټرن ویلی شي غربي یعنی هغه چې غرب طرف ته یا لویدیځ طرف ته پراته وي. You can say that western countries or western provinces. Thank you. Direction east, west, north, south, eastern, western and northeast. Thank you very much. It was the second part of the A-22nd lesson. Let's go to our third part, sentences. Coming to sentences, follow me. How is life going on? How is life going on? It is
going well. It is going well. Where are you from? Where are you from? I'm from Kabul. I'm from Kabul. Where do you live? Where do you live? I live in Kunar province. I live in Kunar province. How is life going on? It's going well. Where are you from? I am from Kabul. Where do you live? I live in Kunar province. Let's translate that. How is life going on? Mana ژوند څنګه تیریږي. ژوند څنګه تیریږي. It's going well معنا ده ښه تیریږي. څه معنا ښه تیریږي. How is life going on معنا ژوند څنګه تیریږي یا how is your life going on ستا ژوند څنګه تیریږي. داسې ویلی شي how is their life going on د هغوی ژوند څنګه تیریږي. دلته کارولی شي your our their. بیا که دلته وی it's په ځای باندې it's going well یا their life or our life or his life ویلی شي دلته. Where are you from معنا ده ته د کوم ځای یې. I am from Kabul. am دی ګوري I am دی دا په خپله د I am چې کوم دی د I am چې کوم دی. I'm from Kabul. زه د کابل یم. تاسو دلته مختلف پلیسونه یادولی شي. I am from Kunar. I am from Bamiyan. I am from Badghis. I am from Helmand or Paktia or Kandahar. You can use different name. Where do you live? دلته from کې دلته یو مسله ده. مثلا که چېرته تاسو په ولایت کې دننه یې مثلا په خپل ولایت کې یو څوک درنه پوښتنه وکړي که نه چې where are you from. که چېرته داسې ولسوالۍ سطحه خبره وه تاسې په یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته تللي وئ نو you can mention your district name. For example where are you from او داسې چې مثلا ته یوې ولسوالۍ نه راغلی مرکز کې زم راغلی مرکز کې نو تل د خپلې ولسوالۍ نوم یادولی شي. مثلا you can say I am from خوږیاني district. که چېرته تاسې بیا د ولسوالۍ نه دننه یاستئ د کلو مسلې بیا په خپله اتومیټک تاسو د کلي نوم یاد کړئ. تاسې ویلی شئ چې I am from د دم کلی یا د کلي نوم یاد کړئ. سمه ده. که چېرته بیا تاسې مثلا د ولایت نه د باندې یاستئ مثلا بل ولایت ته تللی یاستئ هلته چا سره ګورئ بیا د ولسوالۍ نوم مه یادوئ. مثلا where are you from ته ورته ډایرکټ وایئ چې I am from ننګرهار. داسې یادئ. که چېرته بیا د هېواد نه د باندې یاستئ مثلا بل هېواد کې یاستئ بیا تاسو د ولایت کې د ولایت نوم مه یادوئ د ولسوالۍ او د کلي نوم مه یادوئ ډایرکټ د کنټري نوم یاد کړئ. مثلا where are you from. There is another foreigner asking you that where are you from. You have to answer that I am from Afghanistan. Do not say I am from Khogyani or I am from Chaprehar. Do not use them. Say I am from Afghanistan because you're outside of the country. No هغه ځای ته ګورئ هغه کنټکسټ ته ګورئ هماغه شان ته ځواب ورکولی شي. که چېرته تاسې په یوه ولسوالۍ کې دواړه د یوې ولسوالۍ څوک درنه پوښتنه وکړي چې د کوم ځای هغه او ته ورته ووایي چې I am from Afghanistan نو دا سمه نه ده. سمه ده هغه خپل کنټکسټ ته وګورئ هماغه شان ته ریپلای ورته وکړئ. Where do you live معنا ته چېرته اوسېږي. ته چېرته اوسېږي. I live in Kunar province. زه په کونړ ولایت کې اوسېږم. So دا هم همدغه شانته کنټکسټ ځان سره لرلی شي. Thank you very much. That was the A-22nd part. Till I'm coming in the A-23rd part, recommending you to Allah. Have a good, great and best times. If there is any question, any suggestion, you can leave in comment box. Or if you are the student with us, former student in our CVC classes, let's discuss it there. Have a good and best time.